ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. د شمشاد رادیو ټولو اوریدونکو او د روخانه لار د ترجمې او تفسیر ټولو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالاحد خاکسار د تفسیر او ترجمې دغه خپرونه ستاسې په حضور کې وړاندې کوم. هیله ده چې د صحت جامه په تن ولرئ. وړاندینی دو آیتونو تفسیر او ترجمه مخکې ذکر شوی وه. د منافقینو بعض اعمالم ذکر شوي وو. اوس ورپسې نور بعض منافقانه اعمال د دوی ذکر کیږي. هغه اعمال چې دوی مسلمانانو ته به په هغې سره چل او دوکه ورکو، ځانونه به د اسلام لوی تابعداران ګڼل، منځ کې به د اسلام بیخکندي کوله. رب العالمین جل جلاله د دوی دغه خراب عمل ذکر که د پاره د بیدارېدو د مسلمانانو، چې مسلمانان بیدار شي ځان ته وساتي. ځکه همیشه د پاره منافق د مسلمان او کافر ترمنځ پټ وي، هم د کافر نه مرسته او مدد اخلي او هم د مسلمان نه. د دې نه وړاندې آیاتونو کې دا تذکره راغله چې دوی په خولې د ایمان دعوه کوي په لیکن ایمان قلبي نه لري. بله دا ده چې دوی ټګي او فریب ورکوي په خپل ګمان کې الله ته او یا مسلمانانو ته. نو سوال دلته پیدا کیږي چې ولې دوی دغسې خراب عمل ولې ترسره کوي؟ ضرورت څه دی چې دوی دغسې خراب عملونه ترسره کوي؟ نو د هغې جواب کې الله تعالی دا آیتونه راوړل. فی قلوبهم مرض، فی قلوبهم پزړونو د دوی کې مرض، مرض دی. د څه شي مرض دی؟ د بغض او د نفاق او د حسد. فزادهم الله، زیات که الله تعالی دوی لره مرضا، مرض د دوی. ولهم ثابته ده دوی د پاره عذاب، عذاب علیم، دردناک، دردناک عذاب ورته ثابت دی. بما په دې وجه کانو چې دوی یکذبون، دروغ ویون کی په الله باندې به دروغ ویل، د الله په رسول باندې به دروغ ویل. دا د دوی بل خراب عمل ذکر شو. بل خراب عمل ذکر کیږي. و اذا قیل لهم، کله چې وویلې شي دوی ته لا تفسدو، فساد مکوئ، فی الارض، پزمکه کې فساد مکوئ. قالو، نو دوی به ورته ویلې انما یقینا نحن مونږه مصلحون، اصلاح کون کیو، مونږه جوړ راولو، مونږ خو اصلاح کنندگان یو، صلح راوړو. الا خبردار، رب العالمین جل جلاله خبر ورکي انسانانو ته، بالخصوص مسلمانانو ته. الا خبردار، انهم بشک دوی چې دی هم المفسدون، هم دوی فساد کون کی دی، ولکن لا یشعرون، لیکن دوی پویږي نه. پس شي نه پویږي،
په فساد باندې خو پوهیږي چې فساد کوي، په دې نه پوهیږي چې د دې فساد په بدل کې به الله کوم عذاب راکړي. د هغې عذاب نوعیت ورته معلوم نه دی. فی قلوبهم مرض، علما لیکي اذ فی قلوبهم مرض جواب شو د مخکې د پاره. اعتراض راغلی و چې ولې دی داسې ورانکاري کوي. الله وایي په زړونو کې مرض دی که نه؟ په زړونو کې مرض دی. دا مرض د څه شي دی؟ آیا دوی تبه لري یا دوی بل داسې مرض لري نو ډاکټر ته دې لاړ شي؟ نه، الله فرمایي د دوی په زړونو کې مرض دی د منافقت. نو دا د منافقت مرض دا د رسول الله مبارک په تابعدارۍ سره ختمیږي او دوی د هغې تابعداري کوي نه، نو په زړونو کې دغه مرض موجود دی. اوس دا خبره چې دا زړه دا خو مرکز دی، نو چې زړه د دوی خراب شو باقي د دوی هغه زندگی هم خرابېږي. علما کرام په دې کې خبره کوي چې آیا عقل په زړه کې دی او که په مغزو کې دی؟ نو دا یو اوږد بحث دی ځان له. جمهور علما وایي چې دا په زړه کې دی، ځکه الله تعالی د کافرو په حق لوی لهم قلوب لا یفقهون بها، او یا دې نه مخکې تیر شو ختم الله علی قلوبهم. او څه علما وایي دا په مغزو کې دی. خو دواړو سره تطبیق داسې دی چې د ښه او د بد خبرې جدایي په زړه کې کیږي او بیا د هغې دپاره قوت اجراییه چې ده نو هغه ماغزه دي، عمل ته هغه غورځوي. نو د دوی په زړونو کې مرض دی. مرض څه ته وایي؟ د مرض تعریف علما داسې کوي چې مرض هغې ته وایي چې انسان د اعتدال حالت نه اوباسي خراب حالت ته، روغ حالت نه انسان خراب حالت ته اوباسي. بعضې وخت کې دا خراب حالت ان مرګ ته ورسیږي، خو بدن ترقۍ ته نه پرېږدي چې دا کله مرض د انسان په وجود کې ځای ونیسي. څنګه چې مرض د انسان وجود ترقۍ ته نه پرېږدي، کامیابۍ ته نه پرېږدي، بدن ودې ته نه پرېږدي، دغسې دا منافقت د دوی په زړونو کې دوی د ایمان مضبوطوالي ته نه پرېږدي چې د دوی په زړونو کې ایمانونه مضبوط شي. فزادهم الله، زیات کا الله تعالی دوی لره مرضن، مرض د دوی سمانا یشولا معنی دا شوه د دوی په زړونو کې مرض د منافقت و چې کله به مسلمانان راتلل د اسلام په دایره کې به خلک شاملېدل نو دوی ته به زور ورکاو. رب العالمین جل جلاله د دوی دا مرض نورم زیات که پس مطلب باندې پس معنا باندې. معنی دا شوه چې په اسلام کې به خلک ډیر داخلېدل، نو چې اسلام ته به خلک ډیر راتله د دوی به په زړونو باندې نورم زور راته چې دا څنګه موږ اسلام ختمول غواړو دا نورم قوي کیږي. نو دا دنیاوي سزا شوه چې په خفګان د زړه باندې اخته شول. ولهم شته دوی د پاره عذاب عذاب علیم دردناک، دا د آخرت د پاره شه. په دنیا کې ټول عمر په خفګان کې تیریږي او په آخرت کې به دوی د پاره سخترین عذاب وي. عذاب علیم علما وایي هغې ته وایي چې درد زړه ته رسي. الله دې مونږ او تاسو ټول محفوظ کړي. څنګه درد زړه ته رسي؟ په دې وجود کې که تاسو خیال کړئ بعضې ځای زخمي شي خو زخمي وي، بعضې ځای داسې زخمي شي چې هغه څه ورسره ولګي او یا تکلیف انسان ته لږ ورشي نو زړه ورسره متاثره کیږي. د مثال په طور د ګوتې سر، د ګوتو دا سرونه چې کله لږ زره زخمي شي چیش سره ولګېږي نو د انسان زړه ته پې درد رسیږي. الله وایي دوی ته به زه داسې عذاب په جهنم کې ورکم چې درد به یې ډایرکټ زړه ته رسي. دا ولې؟ سوال پیدا کیږي رب دومره سخته سزا ورته ولې ورکې؟ رب العالمین جواب کوي بما کانوا یکذبون، په دې وجه چې دوی وو نسبت د دروغو به کو الله ته، دروغ ویونکي وو په الله باندې او دروغ ویونکي وو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. د الله جل جلاله آیاتونو ته به نسبت د دروغو کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رسالت ته به نسبت د دروغو کو. اوس بل خراب عمل ذکر کیږي. و اذا هر کله قیل چې اوویلې شي لهم دوی ته لا تفسدوا فساد مکوئ فی الارض پس مکه کې. فساد سو نو علما فرمایي چې وکانه فسادهم معصیت الله تعالی، فساد دغه چې د الله تعالی نه فرمانی به کوله کنه. او یا چې ورته اوویلې شو چې لا تفعلوا ما يؤدي الى الفساد، تاسو هغه کار مکوئ چې فساد طرف ته لمن وهي او فساد جوړ کړي، داسې عمل مکوئ. نو قالو دوی ورته جواب کې ویل انما نحن مصلحون، یقینا مونږ خو اصلاح کوونکي یو، مونږ جوړه راوستونکي یو. منافقین کافرانو ته بلاړه ورته به ویلې خفه کېږئ ما مونږ تاسو سره ملګري یو او دا مسلمانان زمونږ اسم نه خوښېږي، خو خیر لږ وخت دپاره صبر وکړئ دا قصه به خلاصه شي.
مسلمانانو ته چې براغلل بیا به ورته ویل ګوره مونږ خو تاسو سره کینو پاسو مونږ خو کلمه م ویلې ده مونږ ستاسو خیر غواړو نو تاسو دغه کافرو سره ځای په ځای جنګونه مه کوئ او تاسو خو د پیغمبر سره ډېر کینې ورته ووایئ چې داسې خیر ډېره سختي دې نه کوي لږه لږه نرمي دې کوي نو چې دوی ته به وویلی شو دا فساد مه کوئ چې هلته م ځئ هغوی سره م په یو کاسه باندې خوراک کوئ او دلته راځئ مسلمانانو سره په یو کاسه خوراک کوئ نو دا خو فساد دی دی به ویلې انما نحن مصلحون مونږ خو جوړه راولې مونږ خو د هغې او ستاسو تر منځه ثالثین یو مونږ خو درېمګړي یو دې دپاره چې تاسو خپلو کې جوړ اوسئ زمونږ نور کار نشته ګوره غل د غلا نه په خپله هغه وخت کې اقرار کوي که یو سړي غلا وکړه او سل ځان پټ کې خو یو ځای کې ښکاره کېږي مسلمانان ورته وایي لا تفسدو فساد مه کوئ خو د دې جواب دا و دی به ورته ویلې مونږ اصلاح کوو نو دی ورسره دوه تاکیدات ذکر کړه انما نحنو دوه تاکیدات ذکر کړه یقینا مونږ اصلاح کوو نو د دې تاکیداتو نه معلومیږي چې دوی کې غلا پرته وه ځکه منافقینو جواب کې دوه تاکیدات دي انما او نحنو دا دواړه تاکید دپاره راوړل لکه یو سړی تا ته ووایي چې ښار ته مه ځه ته ورته وایې چې نه ځم دا د هغې جواب دی چې هغه وایي ښار ته مه ځه ورته وایې چې بلکل نه ځم نو د دې خبره کې د څه چل شته رب العالمین جل جلاله خو د دوی په حال باندې خبرو چې دوی مصلحون ځان ته وایي اصلاح کنندگان صلاح څه ته وایي او فساد څه ته وایي علما فرمایي فساد د ښه حالت نه بد حالت ته تللو ته وایي د ښو حالاتو نه بدو حالاتو ته چې انسان اوړي دې ته فساد وایي او صلاح چې دی نو هغه ښه او برابر حالت ته وایي چې یو انسان په ښه لاره رواني او برابر رواني معتدل دې ته صلاح رب العالمین جواب کوي الا انهم هم المفسدون خبردار دوی چې دی هم دوی فساد کوونکي دي ولکن لا یشعرون لیکن دوی پوهیږي نه د دوی کم حواس خمسه چې دي قوت باصره او سامعه او لامسه دا د زناور هم شته خو دوی د هغې نه هم بدتر دي زناور پې ځان بچ کوي د یو بد زینه خو لیکن دوی ځان نشي بچ کولی رب العالمین جواب وکړه د دوی په دې منافقت خو الله خبرو نو الله تعالی جواب وکړه خو د دوی نه کلک جواب یې وکړه یو یې پې الا داخل که حرف د تنبیه دپاره حرف تنبیه ده که نه الا دویم یې ان نه راوړه لفظ ان تاکید دپاره راوړه دریم یې پکې ضمیر فصل راوړه نو الله پاک په دې کې درې تاکیدات ذکر که چې دوی ته دوه تاکیدات ذکر که چې موږ فساد نه کوو الله وایي زه درې تاکیدات ذکر کوم چې دوی فساد کوونکي دي الا خبردار لام د تخبیر دپاره راغی خبردارۍ دپاره راغی ان پکې بیا تاکید شو دریم تاکید پکې ضمیر فصل راغی نو رب العالمین جل جلاله ویلې چې زه په درې تاکیداتو سره وایم چې دوی یقینا فساد کوونکي دي په دې آیتونو کې الله تعالی د منافقانو درې نښې ذکر کړې یو نښه پکې دا ذکر کړه یو صفت د منافق دا دی چې دی به دوکه کوي همیشه به چل ول کوي د مسلمانانو سره فی قلوبهم مرض په زړونو د دوی کې مرض دی نو دا خو هغه عقیدوي چل ول دی واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون دا پکې بل چل دی اوس هم خلک داسې دي چې کار به خراب کوي مګر خراب کار ته به څه وایي چې دا خو ما ښه کار وکړه نو یو صفت د منافق دوکه ورکول دي دویم صفت د منافق په دې آیتونو کې هغه دا دی چې کار به د فساد کوي او ورته وایي اصلاح لکه هلته کافرو ته ویلې تاسو سره موږ ملګري یو مسلمانان ته به ویلې تاسو سره یو کله چې ورته وویلې شو دا فساد مه کوئ دا خو فساد نه دی موږ خو اصلاح کوو دریم پکې صفت د منافق دا دی ته ورته قسم مه ورکوه خو خپله به قسم کوي تاکیدات به ذکر کوي مسلمانان ورته وایي فساد مه کوئ دوی ورته وایي انما نحنو تاکیدات په خپله ذکر کوي چې یقینا کم سړی چې ځان ډېر صفا صفا ښیي نو دې کې چلي داسې حالات راځي کورونو کې بعضې وخت کې پلو کې ورانی راشي نو چې راشي په کورونو کې ورانی نو چې بیا پوښتنه وکړي نو کم سړی چې ډېر ملامت وي هغه ډېر تاکیدات پیش کوي قسمونه هم کوي او جزا فزه ډېره زیاته وي دې نه پوه شه چې دې سړي کې چل شته یو علاقه کې یو سړی غلا کړې وه نو چا معلومولی نه شو کله چې دا ټول کلیوال کېناستل پلو کې خبرې کولې ګوري دا غلا چا کړې دا خو زموږ د کلي د عزت او د ناموس مسله ده هر چا ویلې بدې کړي یو کس پاسې د هغې ویلې پروا نه کوي خیر دی غل ماته معلوم غل ماته معلوم دی د هغې په ویښتانو کې یو خس نښتی خس ماته ښکاري چې غل دغه دی غل زر لاس که خپلو ویښتانو ته هېڅ هم پکې نه سړی پې اواز وکړو ګوره وایي غلا تا کړې وه دې نورو ولې خپل ویښتو ته لاس نه کړو خو تا کې چلو رب العالمین جل جلاله فرمایي چې په دې کې پوه شئ یو علامه د منافق دام ده ته قسم مه ورکوه خدای به د روپۍ 20 قسمه کوي درته
او فساد په ځمکه کې ځکه چې د الله د دین نه خلاف چلیږي دغه ته فساد وای. او صلاح د ځمکې جوړوالی د ځمکې چې دی نو هغه د الله په اطاعت او تابعداري کې دی چې خلک د الله تعالی تابعداري وکړي دې ته د ځمکې صلاح وای. منافقینو به څو قسمه منافقت کو، یو نو دو نو منافقتونه ډیر زیاتو. د دوی دغه منافقت رب العالمین جل جلاله ذکر کوي چې دوی اول منافقت دا کو چې ځانونه به خوده مسلمانان او منس کې وو کافر. نو د دوی دغه علامه قرآن عظیم الشان په سورۃ المنافقون کې ذکر کړي. هغه علامه سورۃ منافقون کې الله تعالی تر 4 آیته پورې ذکر کړي. یو علامه دا وای دا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله. رب العالمین فرمای محبوبه کله چې تا ته منافقین راشي نو دوی بدر توای چې یقینا ته د الله رسول. والله يعلم انك لرسوله، یقینا الله پوی دی چې ته د الله تعالی رسول. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، الله گواہی کوي چې یقینا منافقان دروغجن دي. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، نیولې دوی د خپل ایمانونه د ځانونو د پاره ډالونه. دوی ایمان یقیني نه ده خو چې اسی ایمان کوي د ډال په تور نیولې ده، لکه څنګه چې سړی د ډال په واسطه د توري د گزار نه ځان بچ کوي. دغه سه دا خلک چې دي دوی د دغه ایمان ویلو په وجه د مسلمانانو نه ځان بچ کوي. او اصل کار څه ده؟ فصدوا عن سبیل الله، خلق د الله د لارې نه بندي. انهم ساء ما كانوا يعملون، الله فرمایي دا ډیر بد عمل دی چې دوی کوي. دا ولي کوي؟ ذالک بانهم آمنوا، په دې وجه چې دوی ایمان قبول کړي دي، ثم کفروا، بیا یې کفر کړي یعنی بیا یې اسلام پر خودلې. فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، نو د دې په وجه باندې د دوی په زړونو باندې مهر او وهله شو، زړونه تور شوي دي. شمشاد 103.5. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، کله چې ته دوی اوویني نو تا ته به تعجب درولي د دوی دغه اجسام، دا غټ غټ جسمونه او دا خیسته او مزیدار کالیو ځان به داسې برابر کړی ته به وایې که نه دی او دی هم دغه ولی الله دی. الله فرمایي د دوی مثال داسې دی لکه هغه لرګی اوچ لرګی چې وي او د هغې نور څه فایده نه میوه ورکوي نه بل څه، دغسې د دوی مثال هم دی. او دوی په خپل زړونو کې تاسو سره سخت په دښمنۍ کې پراته دي. یو فساد یې دا و چې قرآن عظیم الشان دلته ذکر کړ. بل فساد یې دا و چې دوی به د ورځې د پیغمبر علیه صلات وسلام سره کېناستل او د شپې به چې شو نو بیا به دوی د نبي علیه السلام مجلس نه پاسېدل او بیرون به تلل. هلته به یې د خلکو فصلونه هلاکول، کوم ځای کې چې به فصل ولیده هغه به یې اورېبه، د چا بچي چې به یې ولیدل هغه به یې وهل، د چا مالونه چې به یې ولیدل هغه به یې زخمي کول. نو چورته به وویلی شه یا لکه دا کار مه کوئ، د الله بندګانو تاسو ولې داسې عمل اجرا کوئ، حالانکې د پیغمبر علیه صلات وسلام سره هم کښېنئ او بیا داسې بد اعمال تر سره کوئ. نو دوی به ډېر په کبر باندې داسې ورته وویلې چې دا کار هر څوک کولی شي، دا خو زه یو ځوان یم چې زه یې کوم، که تا کې زوري تی وکړه. نو په دې طریقې به د مسلمانانو بدنامی راوړله خلکو، بیا ویلې دا څنګه مسلمانان دي، هلته پیغمبر سره کینې، هلته داسې عمل کیدای شي دا طریقه به ورته پیغمبر ښودلی. نو الله تعالی د دوی دغه فساد په سورت بقره کې د 204 آیت نه شروع کوي. کله چې به بیا د دوی نه پیغمبر علیه صلات وسلام پوښتنه وکړه، دوی به ورته ډېرې غوړې او داسې نرمې خبرې کولې، نه صاحب مونږ خو داسې بد عمل نه کوو، دا خو خراب کار دی، دا بل چا کړی. نو الله آیت نازل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الله فرمای محبوبا بعضې د خلکو نه داسې دي چې تعجب به درولي تعالی خبرې د هغې په ژوند د دنیا کې، تعجب کې به شي چې دا څونه ښه سړی دی، نرمې خبرې کوي. ويشهد الله على ما في قلبه، خو رب العالمین جل جلاله گواهی کوي په هغې منافقت باندې چې د په زړه کې پروت دی، او هغه منافقت دا دی وهو ألد الخصام، سخت جګړه کوونکی دی تا سره، پټ په پټه مسلمانانو سره سختې جګړې کوي. او بل فساد دا دی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ،
کله چې ستا د مجلس نه پاسېږي نو بیا منډه وهي په ځمکه کې لیفسد فیها د دپاره چې فساد وکړي په دې ځمکه کې ویهلک الحرث هلاک د خلکو فصلونه والنسل او اولادونه والله لا يحب الفساد الله تعالی محبت نه کوي د دغسې فسادګرو سره. او کله چې بیا ورته وویلی شي د خدای نه وویرېږه د الله نه وویرېږه دا څه کوې هلته پیغمبر سره کښېني او هلته داسې عمل نو دی بیا جواب کې څه وایي وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ کله چې دوی ته وویلی شي اتق الله د الله نه وویرېږه دا څه کوې ته ولې داسې خراب عملونه ترسره کوې ولې د پیغمبر بدنامي کوې اخذته العزه ونیسي د لره کبر بالاثم په ګناه باندې وایي تی وکړه که نه زه خو داسې غټ سړی یم چې داسې ګناهونه کوم او غصب کوم او ځایونه نیسم تی وکړه که نه که ته ځان ته نر وایې نو تی وکړه. الله فرمایي فحسبه جهنم دوی د پاره جهنم کافي دی ولا بئس المهاد ډېر بد ځای د ورتلو دی نو ډېره بده بستره ده دا د دوی بل فسادو. او کله ناکله به داسې فساد کوو چې د رسول الله مبارک په شان کې به ګستاخي کوله د رسول الله مبارک په شان کې به ګستاخانه الفاظ ویلې او ګستاخي به کوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په شان کې ګستاخي به کوله. او کله ناکله به فساد داسې و چې د الله د قانون په ځای به په شیطانی قانون باندې فیصلې کولې او دغه بیان د دې منافقینو دغه بیان چې دوی به د الله د قانون په ځای باندې په شیطانی قانون باندې فیصله کوله رب العالمین جل جلاله دا هم بیانوي په سورة النساء کې د 8 آیت نه تر 3 آیته پورې په همدې باندې رب العالمین جل جلاله بحث کوي او د دوی دا منافقت ښکاره کوي. الله فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ کله چې دې منافقینو ته وویلی شي راشئ هغې خبرې ته چې الله نازل کړی په هغې خبره باندې فیصله وکړئ چې ما انزل الله دی قرآن او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فیصله وإلى الرسول او رسول صلی الله علیه وسلم ته راشئ یعنې په قرآن او حدیث باندې فیصله وکړئ. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا نو ویني به ته منافقان چې مخ باړې ستانه په مخ اړولو سره بس روګردانه بشي درنه. او بیا چې دوی ته به وویلی شو هلکه نو تاسو د الله په قرآن فیصله نه کوئ څنګه مسلمانان استئ نو دوی به ویلې ښه اوس که موږ یوازې په دې قرآن فیصله وکړو نو هلته هغه یهود زموږ نه خفه کېږي نو موږ خیر دی په دې منځ کې روان یو څه ناسه خبره به د هغې منو او څه ناسه به ستاسو منو نو بیا چې به ورته ویلی شي دا خو فساد دی که نه دوی به ویلې نه ان اردنا الا احسانا و توفیقا منګه په دې سره اراده نه لرو مګر دې سره د جوړې او د روغې راوستلو مونږ خو دا اراده ده مونږ وایو چې بس نور څه ونه شي جنګ ونه شي تر منځه. کله به فساد د مسلمانانو پر خلاف پروپاګند کولو دروغ به ویل دا ځای ونیو کافرو دومره کافر راغله دومره نقصان مسلمانانو وکته داسې خبرې به یې کولې دې دپاره چې مسلمانان بزدله شي او مسلمانان هغوی وویرېږي د کافرو نه. دغه عمل د دوی الله تعالی په صورت نساء کې په آیت نمبر 83 کې ذکر کوي وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ کله چې دوی ته یو امر راشي د امن خبره وي او یا د ویرې وي بس دوی هغې ته هوا ورکړي هلکه دا ځای ونیو کافرو دا ځای ونیو دا ځای ونیو دا خبره نه رسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او هغه لوی خلکو ته چې څوک د خبرې په کنټرول پوهیږي خو د دې مقصد خو فساد و میدان جنګ کې چې څه خبرې چې خلک خپل مشر ته وایي نو الله فرمایي ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. نو د دوی دغه عمل دلته هم ذکر دی په سورت احزاب 8 نمبر آیت کې هم ذکر دی. کله ناکله به دا فساد هغه داسې و چې مؤمنانو پورې به خنداګانې کولې او کله کله به دا فساد په دې شکل کې و چې رسول الله مبارک به میراث دغه تقسیمه او غنیمت میدان جنگ کې چې به د کافرو نه کم مال لاسته راغلی دا به تقسیمه نو دوی به ویل رسول الله مبارک ته چې انصاف وکړه دا یو بېل قسم فساد او کله ناکله فساد به په داسې انداز کې و چې صحابه کرام به چېرته روان شول میدان جهاد ته بتله سفر به نو په سفر کې په دې لاره کې نو مزل به دوی به خپلو کې سره خبرې کولې او هغه خبرې خامخا لاره کې یو ملګری د بل ملګري سره ځان مشغولی خو دوی به د دې په ځای چې خپله مشغوله په عامو خبرو راواړئ نو دوی به خپل هغه مشغوله دا جوړه کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې به یې خندنۍ کولې او د هغې په شان کې به بېادبي او ګستاخي کوله. کله چې به خبر رسول الله مبارک ته راغی
قربان فلان خو داسې ویل او رسول الله مبارک به راوغوښته چې راشه دې خوا یا لکه تا ما پسې داسې خندرې کړي د به ورته ویل نه صاحب په دې نیت نه و کړی زموږ مقصد دا و چې سفر لنډ کړو نو لاره کې سفر کو او تاسو باندې هم هسې ګپ لګاو نو د عقیدې نه هم دا نه ویلې صاحب موږ هسې د وخت تېرول دپاره دا خبره کوله العیاذ بالله. هلکه پیغمبر د خندا څیز دی د الله دین د خندا څیز دی نو کله چې دوی دغسې عمل کو نو بیا به یې داسې بانې جوړولې. الله تعالی د دوی دا عمل په سورة توبه کې داسې ذکر کوي یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم ویریږي دا منافقان په هغه څه باندې چې دوی په لاره کې وایي دوی په خپل زړونو کې وایي چې اوس به قرآن عظیم الشان نازل شي او موږ به رسوا شو. قل ته ورته ووایه چې تاسو کوئ ټوقې قل استهزئ کوئ ټوقې کوئ ان الله مخرج ما تحذرون الله تعالی ویستونکی دی ښکاره کوونکی د هغې خبرې چې تاسو ته ویرېږئ او چې بیا کله پې ثابت شي نو بیا څه وایي ولئن سالتهم لیقولن کله چې ته د دوی نه پوښتنه وکړې چې داسې خبرې ولې کوئ پیغمبر پسې ولې خندنۍ کوئ نو لیقولن دوی به درته داسې وایي انما کنا نخوض ونلعب دا نه ویلې. الله جواب کوي قل ته ورته ووایه محبوبه بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون ایا الله او د الله آیاتونو د الله رسول د ټوکو څیز دی تاسو ورپسې ټوکې کوئ دا یې بل فساد و. کله ناکله فساد په دې طریقې و چې خپله کې به یې خبرې کولې چې راشئ یو مسجد به جوړ هغه مسجد په نامه د مسجد ضرار چې قرآن عظیم الشان په سورة توبه کې د هغې باره کې ذکر کوي د دې منافقینو بل چال چې مسلمانانو کې اختلاف راوړي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب الله ورسوله. په دې آیت کې الله تعالی د هغوی ذکر کوي چې دوی به د مسلمانانو سره د جګړې جوړولو دپاره د مسجد په نوم باندې یو مرکز جوړو نو دا د منافقینو هغه اعمالو چې الله تعالی مونږ ته ذکر کړه. فی قلوبهم په زړونو د دوی کې مرض فزادهم الله مرض دی فزادهم الله مرضا زیات که الله تعالی دوی لره مرض د دوی ولهم ثابت دی دوی دپاره عذاب عذاب الیم دردناک بما په دې وجه کانو چې دوی یکذبون دروغ ویونکي و اذا هر کله قیله چې وویلی شي لهم دوی ته لا تفسدو فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې قالو نو دوی وایي انما یقینا مونږ نحنو مصلحون مونږ اصلاح کوونکي یو الا خبردار انهم یقینا دوی چې دي هم المفسدون هم دوی فساد کوونکي دي ولکن لا یشعرون لیکن دوی پوهیږي نه. صدق الله العظیم. تر راتلونکې خپرونې پورې په لوی رب ذوالجلال سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.